د دې ترڅنګ چې پښتو د زده ده، پښتو د زده کړې د نړۍ نورې کومې ژبې د زده دي؟ خو ګوره اوله زه لنډه وایم چې په افغانستان کې په دې نورو 15 ژبو له جملې نه په منجاني په هکله مې کار کړی، یعنی منجاني، پراچی، ارموری، پشایی، گاوری، د نورستان کاتی ژبه چې همغه په تعلیمي موادو کې او کتابونو کې همغه د څلورو نورستاني ژبو اصلي رسمي ده، بلوچي، براوي، ازبکي، ترکمني او دا نور. پس پرته له دې سیمه ییزو او یعنی ملي ژبو نه پرته زما خو ډېر کارونه دي په مثلا د قفقاز په ژبو لکه د ارمنیانو ژبه، ګورجي ژبې، بیا په ایران کې لهجې، کوردي، ترکي ژبې واړه، بیا څه ورته وایي اندونیسي ژبه، د هند ژبې. دا خو زما اختصاص او تخصص دی، یعنی شرقي ژبې، ختیځي ژبې. په کومو ژبو ښې روانې خبرې کولی شي؟ لکه څنګه چې په پښتو باندې روانې خبرې کوي، کومې ژبې درته ښې روانې په دې مورد باندې زه درته او د ګرانو ملګرو ته او لیدونکو ته یو قصه اوروم. په 2018 کال کې په تونس کې زه د تونس یو ډېر لوی اسلامي عالم د ده په کور کې میلمه وم. یو څو ساعته مو په عربي خبرې کړې، نقاش او مناقشه وه د اسلامي علومو، چې په منځ کې یې ویل چې ولحي يا أخي الكريم لغتك العربية أكثر من أن أقول أنك تجيدها، أنت على شبه الإتقان. ما ويلش سمدا ويلش عربي كيم د ژبې د زده کړې مهارت مختلفې درجې شته. يحسن یعنی یو څه باندې پوهېږي، یجیدو روانې خبرې کوي، خو اتقان به عربي او دا لیدونکي مو چې په عربي باندې پوهېږي خو په دې بلد دي. اتقان یعنی چې ته په مکمل ډول پرې پوهېږي، مکمل. او ما دا انکار کړی او علم ته ولې زه دا بعید بولم او پیژنم چې سړی په مکمل ډول یوه پردۍ ژبه زده کړی شي. ما هېڅکله نه دي ویلي چې فرض مثال زما پښتو مکمله ده. یا مثال زه چې ګرځم سمه ده، موږ سره روانې خبرې کوو، خو یو ګوشته والا له ورایه پس له 15 دقیقو نه وروسته پوهېږي چې دا زموږ د ګوشتې نه دی. ولې؟ نه یوازې شکل مې نه، ځینې اصطلاحات دي که نه؟ بلکل لهجې که نه؟ آفرین، اصطلاحات، متلونه. یو اصلي پښتون څنګه غږېږي؟ پښتو مو خو ځکه ښایسته ده ځکه چې په متلونو سره ډکه ژبه ده که نه؟ خو زما غوندې تاسې تر اوسه پورې زما په مرکه کې زما له خوا نه یو متل مو اورېدلی له بده مرغه نه. مقصد دا اتقان په عربي کې نشته او زه درته وایم سمه ده تقریبا 15 ژبې ښه غږېږم او پرې روانې خبرې کوم، کار کوم، لیک دود باندې پوهېږم، زه هم کاږم او دغه نور. خو مقصد تل پکې کوم چیرې یوه غلطۍ شته، نو دا مقصد چې سړی وایي زه په مکمل ډول یوه ژبه زده کړم، زه فکر کوم چې دا امکان نه لري، ځکه چې انسان دی او کمال خو یوازې د الله پاک دی. نو بلکل انسان جایز الخطا ده که نه؟ آفرین، بلکل خطا کیږي. نو دا چې لیدونکو د زمري یا دکتور سابستان هاینه 15 ژبې زده دي، نو 15 نفره ده دی، 15 انسان. ځکه چې د انسان یوه ژبه زده وي یو نفر، چې دوه یې زده وي دوه همداسې. ځکه چې ته یو چېرته ځې یو هېواد ته ځې، دا ډېره مهمه ده. اوس چې ته وایې 15 نفره، خو روانشناسان اوس ما پسې ګرځي وایي چې دا څه حالات دي نو چې دا 15 ژبې څنګه زده کوي؟ دا څه مریض ده نو لیونی سپلنی ګرځي نوره که نه؟ دا خو د هر چا یو مهارت ده. او مننه. نه اوس د ما خپله لکه مثلا د پښتو تر څنګه فارسي، اردو او انګلیسي تقریبا 15% او دې تر څنګه مثلا ترکي هم یو 10% تر عربي هم داسې یو 20%. خو دا ژبې ډېر خوند کوي. نو دا ستا ژبه پښتو ویل دا منم چې مثلا کمی و کاسی و پکې خو دومره خوږه پښتو چې یعنې ډېر خلک یې نسي ویلی. Atal canım birazcık Türkçe biliyor musun? Biliyor musun? Ha, nerede öğrendin? Türkiye'de mi? Evet.
یعنی سیس بیا بکار مسنس یعنی وګورئ زموږ اتل څومره ښه په ترکي ګډېږي ماشاءالله. او ته خو پوهېږې چې اصلي راز یې څه دی که نه؟ تمرین او استعمال. یعنی دا هر یو لیدونکي ته وایم تر څو چې سړی کومه ژبه چې وي زده کړي باید یې په بېلابېلو ابعادو یې زده کړي او تمرین وکړي. لیکلې بڼه چې سړی ادبي محصولات لولي او نه یوازې اخبار. مرئي بڼه یعنی پښتو دپاره ژوندون دفاع وګورئ. بیا خبرې کول دا ډېر مهم دی. خو موږ په ماشومتابه کې خپل مور و پلار سره خپلې مورنۍ ژبې مو څنګه زده کړې؟ خو انشا سره نه، په اورېدلو سره، په خبرو سره. نو فرضاً ډېر داسې کسان دي چې وایي انګلیزي مې دومره خراب، زه شرمېږم چې وغږېږم. خو بخښنه غواړم همدا اوس الحمدلله له اشغال نه پس په دې نوي افغانستان کې خو اکثر انګریزان خو دومره زیات نه دي چې سړی مثلا یو موراني ژب ویونکي سره هره ورځ د ژبه تمرین وکړي. نه، د زده کړې د ژبو د زده کړې یوه اصلي ستونزه ده. سړی باید هره ورځ ورباندې کار وکړي. داسې نه ده چې سړی یوه ژبه زده کړي او وایي چې اوس دا ژبه لکه زما یو شاپیتۍ ده، زه دغسې پیټۍ سره ګرځم او مثلا پس له 5 کاله زه لکه بلبل غوندې نه پوهېږم کومه ژبه وایم. نه، تر دې وخته پورې هر څه دې بیا هېر شوي. سړی باید هره ورځ دې ژبې باندې کار وکړي. اصلي راز پس اجتهاد، زیار او زحمت. اوس خو لیدونکو تاسو په دې باندې پوه شوئ چې زمری څو ژبې زده دي او څومره خوږې خبرې کوي. د پښتو په اړه باندې ډېر معلومات تاسو ته درکړه، تاسو په هغه باندې پوه شولئ. راځو زمري نه به دا پوښتنه وکړو، واده خو مه کړی؟ الحمدلله. ښه نام خدا. څو اولادونه لرئ؟ 3. 2 زامن، یوه جینکۍ. یوه جینکۍ. آلمان کې خو ماشومان کم راوړي، تاسو څنګه 3 راوړي؟ ولې؟ خدا خو هم سنت دی، خو اول خو سنت دی که نه؟ الحمدلله زه خو مسلمان شوی یم. نه به خدا، نه به خدا. واه واه واه. څومره وخت کېږي چې مسلمان شوي یاستئ؟ تقریبا الحمدلله 10 کاله کېږي. 10 کاله؟ نه به خدا. څومره د افتخار خبره، څومره د فخر خبره چې زمری 10 کاله کېږي د اسلام مقدس دین قبول کړی. وایي زمری په واقعیت ډېر خوشحاله سوم. نو خدای موږ تل کامیابه لرو په اسلام کې. لیدونکو دا د اسلام دپاره او زمونږ دپاره دا د تر ټولو ویاړ ځای ده چې زمری هم زمونږ مسلمان ورور ده او د اسلام دین قبول کړی. ښه، میرمن مو څنګه ده؟ میرمن مو هم اسلام قبول کړی که نه؟ تر اوسه پورې نه. موږ خو دواړه خو په دې باندې پوهېږي چې او دا د اسلام الحمدلله اصلي امتیاز دی چې وایي لا اکراه فی دین لا اجبار فی دین. هغه عیسوی ده، د ایټالیا ده. الحمدلله ماشومان مې مسلمانان دي. او زه وایم زه هر چا ته خپل غوره او خپل خواهش خو پرېږدم او خپل انتخاب چې انتخاب یې وکړي. خو داسې خو نه کېږي چې زه په خپله کورنۍ باندې فشار لګوم. سمه ده، زامن او دغه مې ماشومان مې مسلمانان دي، خو ښځه چې عیسوی ده خو دا خو اهل کتاب ده، نو اجازه یې لري چې په خپل دین باندې وګډوي او دا ساتي که نه؟ بلکل. بیا په جرمنیانو کې اوس ټولنیزه خبره سره وکړو. په غربي نړۍ کې ګرچې اوس دا خو ډېر زه خو اسلامي عالم نه یم، نو سړی دا خلک غلطه خو پوه نه شي. د غربي نړۍ یوه بنسټیزه ستونزه په دیني مسایلو کې ده. یو ولس چې هر څه چې وي، اسلام الحمدلله، عیسویت، یهودان، نه پوهېږم بت پرسته ده. سړی چې له فطرته دیندار دی او متدین دی او دا دین له لاسه ورکوي، همغه اخلاقي بنسټ هم له لاسه ورکوي او دا بیا فسق و فجور او زنا او فساد ته دروازه پرانیزي. نو په دې خاطر اوس په اروپا کې ستونزه دا ده چې په اخروي شیانو باندې هیڅ فکر نه کوي او دوی یوازې په دنیوي شیانو غور کوي. د خپلې متعې دپاره، یعنی متعه چې په عربي کې وایي د خپلې ساترې دپاره وایي چې زه نه غواړم چې واده وکړم ځکه چې زه غواړم هسې آزاد ژوند وکړم. خو بخښنه غواړم، پس له ډېرو کلونو چې تا صفا عیش و نوش او ساترې دې کړې ده، ستا ژوند دومره خوشحاله دی، ته خوشحاله یې دغسې یو ژوند سره چې ته دغسې یو بد فاني پیان ته محکوم شوی که نه؟ بله دا چې خلک وایي په مالي لحاظه ستونزې مو ډېرې دي. بخښنه غواړم، ته خپله د نورو هېوادونو ته وګوره، یا جرمنیه،
هلته اقتصادي بڼه ډېره ښه نه ده د آلمان په پرتله سره خو بیا الحمدلله افغان ولس خو ماشاءالله خو ډېر الحمدلله باسواد او ډېر باصفه ولس ته چې ماشومان ډېر لري او دا نه یوازې د رسول صلی الله علیه وسلم سنت دی بلکې هم له فطرت نه راځي که نه بالکل نو زه په دغه غواړم چې وکړم چې ماشومانان هم یو الهي فرض دی هم ستاسو د کورنۍ او د خیر یا ستاسو د قوم یو دودیز تاریخي فرض دی او ستاسو له نیکونو څخه ستاسو ته ورکول شوې یوه الهي دنده بالکل واقعا ښه زمری کله دی چې واده وکړه په خپله خوښه و د مور و پلار په خوښه و د چا په خوښه زما په خوښه زه خو زمری یم نو زه زمری یم ما اتل په دې لري سړی خو ځان ته یوه ښځه خوښه کوي او دا خو ځان سره یرغل کوي او دا ځان سره بوځي زه خو زمری یم نو څنګه دې خوښه کړه ته د جرمني هغه د ایټالیا نه زه په ایټالیا کې ومه د آریایي ژبو په یوه غونډه کې چې ډېره غریب بخته نو په تاجیکستان کې ستاسو په ګاونډیانو هېواد کې داسې یوه ژبه ده چې پښتو ته ډېره ورته ده خو خلک ډېر کم پاتې دي دغسې 10,000 کسان دي دوی په یوه ژبه غږېږي چې یغنوبي نومېږي نو هلته د کنفرانس په ترڅ کې یو ډېره ښکلې څېړونکې مې ولیدله چې ما وویل چې دا څنګه چل ده هم څېړونکې ده هم ښکلې ده او اخلاق کې هم مقدس ته نو ووایه چې سمه ده نو دا به ځان سره بوځم دا نو ښځه مې ده او دغسې مې ځان سره مې وړلی دی نو خپل هېواد ته بیا نو هغه سره په ژبه باندې پوهېدې ځکه تا خو ویلې چې ژبه مې ما سمدستي په ایټالي باندې مې شروع کړې ده او تقریبا د کنفرانس په دویمه هفته کې زما خبرې په ایټالوي دومره کافي وې چې یو ناڅاپه زه د مېرمن سره ناست وم چې ما پیل کړی چې وایي چې دا څنګه چل چې پس له 10 ورځې زما په ژبه باندې پوهېږي ما وایي چې ما وایي چې دا خو د مینې ترجمان او لسان دی نو نو دې سره بیا لکه مثلا په جرمني کې دغه د واده دود او دستور څه رقم ده تاسو چې کله خوښوئ که نه دغه راته لکه د لیدونکي او په دې باندې بغه کوي نو په آلمان کې ستونزه خو دا ده چې دا معایر خو بدل شوي دي که نه خو زه خو ډېر محافظه‌کار سړی یم نو سړی مثلا اوله خو باید کوژده وکړي که نه داسې دا ده چې سړی د ښځې نجلۍ مور و پلار ته وایي چې زما غرض دا او دا دی 1 2 3 4 زه غواړم واده وکړم چې دوی وایي بلې لا ښه دی چې دوی وایي نه سره د دې چې دوی انکار کړي آلمان خو مدني هېواد دی بیا زه حق لرم چې اگر چې مور و پلار یې نه غواړي دا ځان سره بوځم چې دا غواړي دا جنکۍ غواړي چې ما سره واده وکړي زه ورسره ځم واده کوم بیا هم بغیر د مور و پلار د اجازې نه ګر چې د ده مور و پلار د خوشحاله سول وایي چې دا خو یم عالم سړی دی او ډېر په اخلاق او غرض سترون سړی دی او دوی زما په اسلام باندې هېڅکله دوی کوم پیغور یا انتقاد نه دی کړی الحمدلله هلته یو متبادل احترام شته دی په دوو طرفو ترمنځ او چې سړی مثلا کوژده کړي ته مجبور نه یې چې ورپسې مهر یا پیسې د کورنۍ ته ورکړي دوی دوه طرفه یعنی د هلک طرف او د جنکۍ طرف دواړه دوی پیسې سپما کوي تر څو چې دا ځوانان مثلا ځان ته یو کورګۍ واخیستی شي چې دوی په خپله نوی خپلواک ژوند پیل کولی سي بیا واده فرق لري توپیر مثلا د کوژدې نه وروسته 1 کال نیم کال 2 کاله دا فرق لري ښه نو دغسې ده تقریبا لکه د نجلۍ چې تاسو مثلا واده وي د هغې پلار هم پیسې سپما کوي لکه ستاسو پلار هم پیسې سپما کوي یعنې زه مجبور نه یم چې زه پیسې کوم پلار ته ورکړم یا جنکۍ پلار زما پلار ته پیسې ورکړي دا نشته صفر دا خو بیا ښه خبر ده زمری که دغسې ماته مې وکوژده وکړه جرمني که نه دا خو ډېر اقتصادي شی ده که نه ځکه چې پیسې به راکړي لوره دوی تاسو ته پیسې ورکړي وایي چې مهرباني وکړه ژوند پیل وکړه دا د خیر یعنې ته مجبور نه یې چې یوازې سپما کړې تر څو چې د جنکۍ پلار رضایت پیدا کړي دا خو ډېر ښه دی واړې پیسې ستاسې دپاره دي تر څو چې تاسې ژر خپلواکه ژوند ولرئ که نه نو د جرمنیانو له څه نه ډېر بد راځي څه نه ډېر نفرت لري ښه جرمنیان
جرمنیان سره کم خلک دي اصل کې ډېر وطن پاله خلک دي ګر چې تاسې خو پوهېږې ادهر صاحب او دا لیدونکي په دې باندې هم پوهېږي المانیانو دریځ پښتنو او افغانانو دریځ ته ډېر ورته دریځ دی دروند له بده مرغه دې دویم نړیوال جنګ نه پس